په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن د جنوري پر 3 په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف خان دراني رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د کندهار والي ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی د جنوري پر 3 له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي. ملا شیرین د افغان طالبانو مشر ته نږدې کس ګڼل کیږي. په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو وزارت ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم شامل دي. بلخوا د طالبانو د حکومت یوې سرچینې هم دغه سفر تایید کړی او ویلي دي چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې د جنوري پر 3 پیلیږي. تمه ده چې دواړې خواوې د ډیورنډ پر ذکر شي په ګډون پر امنیتي چارو او د کډوالو د ایستلو پر مسله سره وغږیږي. د افغان طالبانو د سفر په اړه په رسمي توګه اسلام آباد کې ډیر څه نه دي ویل شوي. البته حکومتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان د مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو پر مسله د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. نوموړي د جنوري پر 2 په ډیر اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه د سفر مقصد افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیاباورۍ فضا ختمول دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتونو اړیکې له څه مودې راهیسې سړې دي. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا TTP په ملاتړ تورنوي او وایي هغه ډله چې په افغانستان کې پټنځایونه لري. د پاکستان پوځ د ډسمبر پر 28 د کور کمانډرانو یا کل اردو قومندانانو تر غونډې وروسته وویل چې په ګاونډي هیواد کې چې شای اشاره افغانستان ته وه کې TTP او د نورو وسلوالو پټنځایونه او د هغوی وسلوالو سره د پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان سلامتیا ته خطر پیښ کړی دی. تر دې وړاندې هم د پاکستان پوځ او حکومت بیا دا ډول بیانونه ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې خاورې د چا پر ضد نه استعمالیږي. دا راز د طالبانو حکومت تور پورې کوي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستاني وسلوال په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په سلګونو پاکستاني وسلوال نیولي او له 100 زیات یې وژلي دي. د دواړو خواو ترمنځ د ترنګلتیا له امله د دواړو هیوادونو د خلکو تګ راتګ او تجارت هم اغیزمن شوی دی او تورخم دروازه د تیر کال په اوږدو کې څو ځله تړل شوې او بیا پرانیستل شوې ده. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اړیکې تر هغې وروسته هم اغیزمنې شوې چې د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو بهرنیانو د ویستلو اعلان وکړ چې زیاتره یې افغانان دي. تر هغې پریکړې وروسته تر اوسه له پاکستانه له 15 لکه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ځلا نیوز درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.